او مخربېږي دا د سهار پراټې دي ځان له به خوري نه ځان له نه خورم خلک وایي ما سره ډېر ټایم زه پر څو کوم ناستې هغه بیا وران سره خوري خلک وایي چې آرټسټان کار نشي کولی او روټۍ پخول نه ورځي ګورې دې ماسوړه په مکیز لګیا ده او ښایسته پراټې پخوي مخ خرابېږي او په کټ کې ورته ناسته ده منې که نه پانې یخني ده ځکه دا کار دې ښه نه دی که نه ولې اورې څنګه مې نه دی ښه خلک په ځمکه کښېني پراټې پخوي ملګري وویل چې درته دا پراټې وښیم چې څومره مزېدارې پراټې پخوي پراټې زه پخوم مخ خرابېږي خو دا راته ووایه چې ته ډېرې صفتې ولې کوې صفت یې نه کومه غیبت یې کوې او که نه دا زما دا ملګري چې ګوري هغه وایي چې موږ هم دا پراټې پخې کوو ویې خورو خو دا کږې وږې نه دي ښایسته دي ولې السلام علیکم زما ګرانو مینهوالو او زما ګرانو کتونکو څنګه یې امید لرم چې روغ جوړ به یې او ټیک ټاک به او د ژوند په مزو کې به یې او د ژوند نه به مزې اخلئ څنګه چل دی دې ټایم کې چې کوم دی ستا وختي دی او د نادي خیال پروډکشن مې د لایف راغلی نو اب مې موبایل نیولی دی تاسو ته زما دا کږې وږې پراټې ښایي چې د خیال ځوانۍ چې دا ځای پسې او ډېر خلک به وایي چې آرټسټان کار نه کوي ولې نه کوي کور کې کار کوي چې بهر لاړ شي نو هغه آرټسټ وي چې کور ته راشي نو هغه د کور مېرمنه شي پوه شوې او دا خبرې دله چا ښودلې دا خبرې په چا نه دي په خپله راځي نو پخې خبرې کوي نو پخې خبرې خود کوم خیال کوه څه پکې مات نه کړي ګوره پراټه خو سیاړې راړې نو چې سره شي که ولې سپینه به یې پرېږدي ملګرو سره سلام دعا دې وکړ او بله ستاسو ډېره زیاته مننه کوم او الله مو خوشحاله ساته اباد اوسئ چې تاسو دغه شان زموږ دا چینل چې کوم دی لایک کوئ او سبسکرایب کوئ ډېره زیاته مو شکریه ادا کوم او دغه شان یې ملګرو سره شیر هم کوئ نو غوړو د بنیاد ویسته په خبرو باندې راغلي نو خامخا غوړي ګران دي ګورې نو چې غوړي دي اونته خبرې کوي او دا روټۍ سپینه ده دا داسې ده او دا سمه پخه نه ده نو ډېرې خبرې پکې څه کوې په چیو کې ته خبرې کوې په ترکارۍ کې ته خبرې کوې په ډوډۍ کې ته خبرې کوې نو اوس به موږ ډوډۍ نه روټۍ ډوډۍ چې ده بېله ده او روټۍ ښځه روټۍ په دې کې ته خبرې کوې مینهوالو چې چیغ خوږی که نه نو زما اب وایي دا چیغ خوږه ده چې پیکۍ نو وایي پیکه ده دا ولې دوی ولې په هر څه کې نخرې کوي دا زه په تاسو ناز کوم ناز اخره کې دا تاسو څه جوړ شي دا ولې زه مینهوالو اوس موږ اجازت راکوئ د لوی الله په امان په الله سپارم روغ جوړ خوشحاله اوسئ چې هر چا